د مور سره د زوی دوکه. ډیر پخوا په یوه لرې پرته سرایي سیمه کې کوچیان اوسېدل. د دوی ترڅنګ د بدرالدین په نامه یو کس هم اوسېده چې مور یې د هیرې په ناروغۍ اخته وه او غوښتل یې چې زوی یې ټوله ورځ د دې ترڅنګ ناست وي. زوی یې دې خبرې ډیر ځوراوه او فکر یې کاوه چې د خلکو تر نظره ډیر کوچنی شوی دی. کله چې له سیمې څخه د کډه کېدو وخت یې رانږدې شو نو بدرالدین خپلې مېرمنې ته مخ ور واړوه او ویې ویل: وښځې، کله چې له دې ځایه تلو نو مور مې له ځان سره مه بیایه، هم دلته یې پرېږده، لږ خواړه ورسره کېږده چې یا یې لیوان وخوري او یا هم په خپله مړه شي. چې له غمه یې بېغمه شو. مېرمن یې ورته وویل: سمه ده، څه چې ته وایې هغسې به وکړم. د کډه کېدو وخت را ورسېده. ټول کډه کولو ته چمتو شول. د بدرالدین مېرمنې د څه ناڅه خوړو تر څنګ خپل یو کلن کوچنی ماشوم هم له خپلې خواښې سره پرېښود او خپله لاړه. هغوی یوازې او یوازې همدا یو زوی درلوده. بدرالدین له خپل زوی سره ډېره زیاته مینه لرله. د وزګارتیا پر مهال به یې له هغه سره لوبې کولې او له لیدو به یې خوند اخیسته. له څه مزل څخه وروسته د غرمې ډوډۍ خوراک لپاره په یو ځای کې دمه شول. ټول د ډوډۍ په خوراک بوخت ول. بدرالدین خپلې ښځې ته مخ ور واړوه او ورته یې وویل: وښځې، زوی مې راوله چې یوه شېبه ورسره لوبې وکړم. مېرمن یې ورته وویل: هغه خو مې ستا له مور سره پرېښود. بدرالدین د دې خبرو په اورېدو ډېر غوسه شو. چیغې یې کړې او خپلې مېرمنې ته یې وویل: دا دې څه وکړل وکم بختې. مېرمن یې په ځواب کې وویل: موږ هغه نه غواړو. کیدای شي په راتلونکي کې هغه ما او تا هم داسې پرېږدي لکه څنګه چې تا خپله مور پرېښوده. د مېرمنې خبرې د بدرالدین په زړه باندې د ګولۍ په څېر ولګېدې. په بیړه په خپل آس سپور او د خپلې مور او زوی په لورې لاړ، ځکه چې د دوی له کډه کېدو وروسته به هغه ځای ته لیوان په دې موخه راتلل تر څو له دوی نه څه پاتې وي او ویې خوري. کله چې بدرالدین هغه ځای ته ورسېد ګوري چې مور یې خپل لمسی په اوږو کېنولی. لیوان شاوخوا ترې تاویږي او مور یې کاڼي را اخلي او هغوی پرېولي او هڅه کوي چې ماشوم له لیوانو څخه وساتي. بدرالدین لیوان وشړل او خپله مور او زوی یې له ځان سره بوتلل. له دې وروسته به یې چې کله کډه کوله لومړی به یې خپله مور په اوښ سپره کړه، بیا به دی له آس سره ورپسې روانېده او د خپلې مور ساتنه به یې د خپلو سترګو په څیر کوله. عبرت: نن چې ته د مور و پلار سره څنګه چلند کوې، سبا به ستا اولادونه ستا سره هم داسې چلند کوي. نو راځئ چې په ژوند کې د خپل مور و پلار خدمت وکړو او له ځانه یې خوشحاله وساتو، ځکه چې چا مور و پلار خوشحاله ساتلی وي سبا چې د ده اولاد رالوی شي دی به هم داسې ورنه خوشحاله وي.